دی خو مړه زما ادب د زوی نه کوي، دا راغی خپل کار پکې زما په دسې چې د بچې زما د پلار ادب نه کوي، زه خو الله کې وکړم پوه شه چې دا حرامي نفس دی، د هغه زوی نه کوي او ستا زوی د عزت او احترام وساتلو، خدای پاک بستا او ستا د بچی نه راضي شي، تاسې له به الله د ژوند لذتونه او خوشحالۍ در نصیب کې انشاء الله. غرض مې دا دی رونو چې ابراهیم علیه السلام خانه کعبې شریفي تعمیر چې په قوم طوفان نوح کې د منځ نه تللی، ابراهیم علیه السلام هغه تیاره کړه او ړومبې الله رب العالمین د هغه د تیارېدو نه بعد ابراهیم علیه السلام ته وایي ته اواز وکړه، ای زما خلیله څه وکړه؟ ټولو وایي څه وکړه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق من كل فج عميق. اے زما خلیل اعلانک ابراہیم علیہ السلام رب سے اعلانکم زما آواز کو بیلا حاجر ووری الہ بے اسماعیل ووری بل بے سوک اوری، اے رب ورتوائی وستل دخلین استا کار دے و رسول اللہ وی اوے رسول اللہ وی زما کار دے نصیبہ دیت برازی خلق پیدا دیل برازی خلق پا اخوان سوار دیل برازی خلق